په صدر محفل او چیرمین صاحب د تحریک او د تحریک ټولو غړو ته او پیر امین باچا او وارث باچا ته مبارکي ورکوم په دومره خوندوره غونډه باندې. او بیا دا غونډه چې د تذکرې دپاره شوې ده نو زه به دا ووایم چې دا د دوی هغه ټول ډېرې غونډې کوي او را غونډې کړي دي، خو غالبا چې دا یې د ټولو نه بختوره او ګټوره غونډه ده. الله دې کړي چې دغسې مونږ وخت په وخت د دوی دا تحریک وړاندې وینو. ما ته په خپله پته نه لګي چې زه څومره وخت نه دلته راځم او کینم پاسم د وارث باچا دلې په دې حجره کې د ارشد جان شاهکار دلې په دې غونډه کې او په ټولنه کې چې کله دا جرګه وه او بیا د تحریک رنګ اختیار کړه، دا ټول مونږ ولیدل او زمونږ د وړاندې دا ټول سفر وشو. ماشاءالله قدم په قدم باندې دوی کامیابي حاصله کړې ده او دغسې امید لرم چې نورې کامیابیانې به هم د دوی د قدمونو د لاندې راځي. دوی خبرو دپاره زه راغوښتی یم، نو انشاءالله تعالی خبرې خو زموږ داسې مشران ناست دي چې موږ به د هغوی نه دا زده کړې کوو، خبرې به هم زده کوو او علم او پوهه به هم راته راکوي. دوی پکې د کلام خبره وکړه، زه د وخت هم چې ګورم نو مختصر دی او غونډه ډېره ده، یو مختصر غوندې کلام به ووایم. دا صدی چونکې د تجربو صدی ده، په هر کار کې تجربې کېږي. لږ شات وړاندې هم ذکر راغی، موږ ناستو نو اظهار صاحب ویل چې په غزل کې تجربې دي، نو ما پرې غزل باندې څه یو وړه غوندې تجربه کړې ده د ټپې په چپو باندې. تاسو ته وړاندې کومه، ډېر پوهان ناست دي، هغوی د مخې به یې کم. دا باسین صاحب د تجربې دپاره یو خبره ده ستاسو په وړاندې ده. د ټپې په چپو باندې مې د غزل د لیکلو کوشش کړی دی. لکه کلی د نوبهار ته جوړومه، لکه کلی د نوبهار ته جوړومه، تصویر دې اخلمه شاهکار ته جوړومه. لکه کلی د نوبهار ته جوړومه، تصویر دې اخلمه شاهکار ته جوړومه. او ګلونه راشي په زولۍ کې مې دلی شي، ګلونه راشي په زولۍ کې مې دلی شي، چې ستا د سپینې غاړې هار ته جوړومه. ګلونه راشي په زولۍ کې مې دلی شي، چې ستا د سپینې غاړې هار ته جوړومه. او نوي غزل لا د ټپې په سیلابونو، نوي غزل لا د ټپې په سیلابونو، بنیاد مې کېښودو یادګار ته جوړومه. او که یار شهید وي د شملې نه خیر راکوي، که یار شهید وي د شملې نه خیر راکوي، د پښتنو د سر دستار ته جوړومه. او ریبار لاړ شه نن د ډنډې خټه راوړه، ریبار لاړ شه نن د ډنډې خټه راوړه، د اوسنۍ زمانې یار ته جوړومه. مهرباني شه. ریبار لاړ شه نن د ډنډې خټه راوړه، د اوسنۍ زمانې یار ته جوړومه. او جانان مې څه ویل سپوږمۍ ولې ګونګۍ شوې، جانان مې څه ویل سپوږمۍ ولې ګونګۍ شوې، شاعر خو نه یم چې اشعار ته جوړومه. او امین د مینې لیونی دی نه پوهېږي، امین د مینې لیونی دی نه پوهېږي، که د بهلول هسې هوښیار ته جوړومه. ډېره ډېره مننه.